حیزانو تر ټولو زیات چې خبرې راځي موږ لره هغه د سیر او جادو راځي. سیر جادو هر سړی راشي په ما سیر سوی دی په ما جادو سوی دی. سیر جادو حق دی په دې کې شک نشته، یوه ذره شک په دې کې نشته. علیحده دا ستا دغه بستی پنجایت لره ورسه، دغسې مطلب اغر کلیوالا لره ورسه او مچ لره ولاړ سه، علیحده داسې کوډې سیر جادو در لره کوي. یو سړی ویلی ول ما ته یو جادوګر ویلی جادوګر ویلی ول ما ته جادوګر ویلی ول پیسې راکه که د چا ښځه یې وڅوې ښځه د بچیان والا ده زه پر ایله کوم ته به واده ورسره د دې به انجام څه د الله رسول فرمایي من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم. د الله رسول فرمایي که یو سړی نجومي و جادوګر لره رالی پښتنې جنې شروع کړې 40 ورځې الله رب العزت د ده لمونځ نه قبلوي. 40 ورځې الله د ده لمونځ نه قبلوي. د الله رسول فرمایي یو سړی جادوګر لره رالی د پښتنو دپاره د غیبو چې ته ماته دا پلانی شی راوښیه داسې پټې معلوموي پلانی. د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله رب العزت ستا توبه نه قبلوي. د الله رسول فرمایي که یو سړی جادوګر و ساحر لره رالی نجومي لره رالی بیا هغه څه خبرې ورته وکړې د مطلب خبرې واورېدلې د الله رسول فرمایي چې هغه به څه شي 40 ورځې الله رب العزت د ده توبه نه قبلوي. توبه الله د ده توبه نه قبلوي. د الله رسول فرمایي که څوک رالی نجومي و ساحر لره پوښتنې ځینې وکړه د غیب هغه غیب ورته وایي چې دا به کېږي هغه به کېږي. د الله رسول فرمایي کافر سو په دې خبره. د الله رسول فرمایي سیر و جادو دا شرک دی. د الله رسول فرمایي 3 کسان جنت ته قطعا نشي تللی په هغو کې یو ساحر و جادوګر دی. دا زموږ زنانې نه دي، دا خامخا ساحر و جادوګر لره ځي نجومي لره ځي. د باچا هغه په الحمدلله شریف په د دې ګزاره نه کېږي، دې ته شفا نه میراویږي. دا جادوګر لره ځي، دا ساحر لره ځي، دا نجومي لره ځي، دا کاهن لره ځي او د دې مسله چې د هغه کافرانې ورحل کوي. د دې مسله روایتو کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو وخت د ده زوی عبدالله ابن عمر دا خیبر لره ولاړل. په خیبر کې یهودو په ده باندې کوډې وکړي، سیر جادو یې ورباندې وکړي. د عبدالله ابن عمر دا لاس چې دی هغه به وختې پر خپل ځای به نه و. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په دې خبره خبر سو بیا له خیبره یهود پسې واخیستل. یهود په کوډو کې په سیر کې په جادو کې ډېر انتهایی 1 نمبر دی. مفتی ابوالبابا صاحب لیکلی دی هغه دجال کتاب پر هغه پابندي ده. دجال کتاب 1 2 3 3 جلد دی هغه پابندي ده. هر مولوي صاحب په قبره کې ونیول سو، په هر مکتبه کې ونیول سو، بس هغه گرفتار دی. صحیح سلو وای دا هغه لټریچر راووتل چې هغه ډېر دا نو په هغه کې دی وای دا یهود را ولاړ سو دغه د سعودي و بادشاهانو ته غالیانې ورکولې. غالیانې اعلی د کروڑو روپۍ غالیانې په هغه کې به چپان ورته پټ کړي ولو، په هغه کې بیا سیمان پټ کړي وو. څه سره وایي، څه مشورې کوي، څه مجلسونه کوي، څه اجلاسونه کوي، هغه به هلته ورته ناست. دا داسې ذلیله، دا داسې خبیث او دا دومره زهریله قوم دی. دا ډېر زورور کوډې سیر جادو چې دی هغه کولی سي ورسي په دې باندې جادو کوي. نو بیا دغه یهودو په عبدالله ابن عمر باندې جادو وکوي، د ده به دا لاس خطی. بیا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله بابا په خبر سو بیا حضرت عمر فاروق اعلان وکړي وځي د خیبر سه یهود چې دی هغه وایستل. د روایتو کې راځي و زنانه راله عایشه صدیقیه لره رضی الله تعالی عنها ورته ویلې ول زه خپل وش په رسۍ وتړم دا جایزه ده؟ عایشه صدیقیه ورته ویل هو ولې ده جایز نو وش په رسۍ وتړه. ویلې ول ما خپل خاوین باندې تعویض کړی دی د بندش چې هغه بل واده نشي کولی نه نورو ښځو ته واده نشي کولی، مطلب دا تورې به اسانه وي. او ته خو جادوګره یې زما څه ولاړې دا جادوګره ده ما څه بې ولاړې دا یې وایسته. بیبي حفصه رضی الله تعالی عنها یو د دې ومینځه په دې کوډې سیر جادو وکړي. بیبي حفصې امر وکړي چې دا قتل کړي، هغه بیا قتل کړي. د الله رسول فرمایي د جادوګر علاج څه دی؟ د جادوګر علاج توره ده، توره. حضرت عمر فاروق اعلان وکړي ول جادوګران به ټول قتلوي.
د توبې اجازه به نور کوي چې 3 ورځې بندي کې بیا به وروسته بیا توبه به باسي یا چې دی توبه وباسي هم نو جادو سیر خو نه ختمېږي په دې باندې صحیح شو په توره باندې د چا خور د چا لور د چا وريره د چا لمسی د چا کور والا په تعویذ په کوډو په سیرو په جادو و بل ته ورکول نو ستا څه فکر دی دا په مسلمان پاتې شي دا مسلمان دی نه قطعا نه دی مسلمان ال د پیروز مشته په علاقه کې رخصه نیولې ولای د ورځې 2000 روپۍ ورکول به رخصه ولا ویل پښتنه وست چیرې ځي ویل ول ولار سو پلانې یې درې لره پلانې یې درې لره پلانې یې درې لره پلانې نورون چیش کوي ول دا پیر ولار چلته د قبر سره شي پټي کې بس ګرځي ورځ پر دې تیرې سي بیا چې دا د مرید رالی ډوند رالی د خدای خار کړی رالی هغه ورته داسې کوډي داسې سیر داسې جادو داسې ایدرا داسې قبر داسې غټه ډبر داسې خاورې ته ورسه وګوره هغه چې راشي رښتیا انو بعد د خدای دی پیر صاحب دی موږ خو د یهودو نصاراو کیسې کو د مسلمانانو کیسې درته کوم ما درته ویل باچا هغه صاحب الحمدلله د دې گزاره نه کیږي ځکه د شرک په طرف ته مایل دي د شرک خوند ورکوي د شیطان پر لار روان دي د غواړي دا چې د چا د 2 کسانو کور خراب کړي دا چې ځوان مې ابلوز ویل دی دا لسم 12 کال مولوی صاحب چا د بندش تعویذ را باندې کړی تر اوسه پورې بس تخپل سوچ وکړ ما به د بچانو سره څنګه ژوند دي څومره به جړلی دا کم ظالم په وکړلو دا کمی ورینداري په وکړلو دا کمی تنداري دغه عمل په وکړي دا صرف دی کوي یا وریندار یا تندار یا بل دا دغه څه بل څه نه کوي یا هغه زړه کور والا کوم دا چې ستا درو ودو والا چې دی هغه خو به نظر بدو زیاده کوي ورځ درو به الاس والا بدیل راځه ورکه څه خرچا ورکو تاسو چم را کړی بل څه نه در کوي صحیح سو نو نه پوهېږم درنه وایم لا یعقوب توره چې دغه دا ځای چې ما ته به لاس راکړي زه ډېر کار ایستلی شم بیخي ډېر کار ایستلی شم ته څنګه جادوګر یې ته څنګه شادي شده نجلۍ یا زموږ ته یې خور راواخ ګوره مسلمانه زموږ ته یې خور ته هغه پر ایله کوې بیا بل کوي دا نشي کېدلی یو ورځ یو د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې یو جادوګر و صوفي جان ته چیر ګوري سکسر نو یو جادوګر و هغه بس میله یې لګولې د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې علامه ابن حجر هیتمی رحم الله حدیث نقل کړی دی میله یې لګولې وه بس یو وش دی ننوځي دننه بېرته راوځي د وش خوله بیا یو سړی مړ کړي بیا را ژوندی شي حضرت جندوب رضی الله بن کعب دا ولاړ دی دا ورته ګوري چې څه راکوي کیسه دا یې نو د چې کله یو سړی مړ کړي او بېرته را ژوندی شو دا جندوب رالی دا جادوګر یې په توره ووایي هغه پر دا بله خوا راور ول اوس دی راپورته شي هغه اول نه و مړ نه هغه ته مړی ویل کېږي مړی دا ته یې اوس راپورته کوي ما د الله د رسول سره اورېدل د جادوګر علاج چیش دی توره ده توره زما ستا نه توره د حکومت توره د حکمران وقت توره د قاضیانو توره د دې وطن چې کوم ذموار د هغو دپاره نه زه دا حق لرم نه ته دا حق لرې سبا ورغلی یو ځای به دی پیر صاحب سر په کڅوړه کې یو ځای وړی وه مولوي صاحب یې نه 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 بلکل په دې خبرو به خطاوزو نه زه حق نه لرم د دې خبرو د دې خبرو زه حق نه لرم نو لهذا حضرت عمر فاروق اعلان وکړي څه ویلې ول جادوګران ټول مړه کوي بیا د ده په دور حکومت کې خلافت کې 3 غټ جادوګران هغه یې قتل کړه هغه یې مردار کړه هغه یې مړه صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي کچیرې یو سړی رالی جادوګر لره پال لاس یې ښکاره کړي ته زما پال وګوره دغه څیز ټیم پاس دپاره 40 ورځې الله د ده لمونځ نه قبلوي 40 ورځې د الله رسول فرمایي الله رب العزت د ده توبه نه قبلوي توبه ځینې ودروي او بیا د الله رسول فرمایي کې تصدیق وکړي چې اوس دا خبرې صحیح دي دا کافر سو په دې خبره دا کافر سو په دې خبره باندې اوس خبره دا د عاجزانو موږ ته به کوو څه موږ ته به کوو څه مولا شفاعي تھانوي صاحب رحم الله فرمایي جنات نه دي جنات پیریانان هغه تر ټولو زیات هغه څوک په عذابوي چې هغه ډېر اعتقاد ورته لري چې ډېر معتقدین دي ته یو کافر لیدلی پیرانانو نیولی دي نه به مې لیدلی او ته یو عالم لیدلی دی چې هغه پیرانانو نیولی دي پیرانان څه کیسه چې دی خیر خو به یې نو زموږ خلک کله کله ملګرو ته وایم پښتانه نه دا دوه شیان ډېر بیریږي یو فوجیانو څخه ډېر بیریږي یو د میږیانو څخه
میرجان چشتي هغه پیریانان فوجان د پولیس نه بیریږي د پس نه بیریږي د لیویز ولا نه فوج څه دی بیریږي دلته د مچ نه بیریږي د مچره نه بیریږي د مار نه بیریږي د لړم نه د پیری سډیر بیریږي اوس خبره دا د عزیزانو د دې علاج څه دی علاج دا دی بغیر د اوداس قطعا نه ګرځیدل بالکل بغیر د اوداس حتی چې زنان المنځ نه کوي لا دې بغیر د اوداس نه ګرځي چې ما شام پرې وځي داسې اوداس پکې لکه څنګه لکه چې ما وتاي المانځه تکو چې سړی کله بیا د بيدي معافي باتروم ته ځي بیت الخلا ته ځي خامخا به دعا وای بسم الله وای بسم الله وای بیا نه نوځي عام طور تر ټول زیات چې اټیک یې د جنات پر زنانو باندې بیخي ډیر دا خاص کر دا ټیمي چې اوداس نه لري او خاص کر د غسل مسلای او خاص کر بغیر د الله د نامه باتروم ته دا الته جنات ډیر لوی اثر لري نو علماء د دې ډیر زبردسته لار شوولې ده لار دا سحر ما شام وواره الحمدلله شریف وواره آیات الکرسی شریف وواره علم نشرح وواره قل یا ایها الکافرون وواره قل هو الله شریف وواره قل اعوذ برب الفلق وواره قل اعوذ برب الناس سار بهم وای پر د لاسو به چکه پر ټول بدن بدلاس دی رہے ما شام چې پرې وځه دا بوای ان شاء الله الله رب العزت پتا د جناتو د شیاطینو د اثر وساتي داغو د تسلط به دی وساتي داغو د فتنې به دی وساتي داغو د مشقت او تکلیف به دی وساتي اسانه خبرم درته وکړه څګرانه خبرم نه درته کړې بغیر د اوداس نه ګرځیدل باتروم بیت الخلا بغیر د الله د نامه به نه وځي د نه د باندې باتروم دعا چای زده هغه وایه کنه بسم الله شریف وایه او بیا مطلب چې سحر سو دا چې ما کم تورې در وشول دا وواره وایه پر لاسو یې چوکه پر ټول بدن تیر کا او ما شام چې پرې وځي هم داغه وکا بس دا زما استاد نجات د دې په اخو به نجات چې دی هغه نسته الله رب العزت د هر شر وساتي الله دې د هر فتنې وساتي الله دې د هر هغه ګناه وساتي چې هغه زما استاد جهنم سبب وګرځي الله دې مشته هدایت وکي الله دې خپل حکمونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مشتمر ګرا کې چې مجمرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول